السلام علیکم دوستانو، که غواړئ چې د اختر دپاره خپل عکسونه داسې ښایسته او په زړه پورې ډیزاین کړئ په خپل موبایل کې په ډېره اسانه طریقه سره، نو همدا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. په فیسبوک کې ډېری کسان پوسټونه کوي، تاسو ته وایي چې دا پوسټ په دونه ګروپانو کې در سره شیر کړئ، پیج هم در سره لایک کړئ، بیا خپل عکس په کمنټ کې راته پرېږدئ، موږ به تاسو ته ډیزاین کړو. نو هغه کله درته ډیزاین کړي، کله یې نه کړي درته ډیزاین، ستاسو وخت در ضایع کړي، د اختر راورسېږي، ستاسو عکس نه وي جوړ شوی. نو نن زه ټوله طریقه په همدې ویډیو کې درته ښیم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د ټولو نه مخکې به راسئ، زه به تاسو ته طریقه ټوله په همدې ویډیو کې در ښیم. رابسئ، زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک درکړم، دا لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو سي. ډسکرپشن څه ته وایي؟ که تاسو ډسکرپشن نه پیژنئ، زه به تاسو ته اوس در وښیم. ډېری دوستان وایي چې ډسکرپشن چیرې دی یا څه شی دی. نو تاسو چې په یوټیوب کې دا ویډیو ګورئ، په دغه خط باندې به کلیک وکړئ. دا خط چې مو کلیک وکړئ، دلته به لاندې دا شین خط درته راسي، دلته به ما د دغه ویب سایټ لینک درکړی، په هغه باندې چې کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ هلته ولاړ سئ. اوس هغه لینک ما دلته په واټساپ کې د ځانه سره ایښی دی. دغه لینک ما دلته ایښی دی. زه اوس په دې لینک باندې کلیک کوم، دا ډایرکټ ځي هغه ویب سایټ ته، په کوم ویب سایټ کې چې دغه عکسونه پراته دي، دا د اختر لپاره چې جوړ شوي دي. یو عکس نه دی نه دوه دي، بیخي ډېر عکسونه دي. تاسو چې هر یو ډاونلوډولی سئ، هر یو ډاونلوډول غواړي هغه ډاونلوډېږي. اوس دا ګرد عکسونه راغلل زما مخ ته. اوس هر یو چې تاسو ډاونلوډوئ، په دې عکس باندې به کلیک وکړئ. دا عکس دا دی، دا رقم راخلاصو، په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته په دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو په موبایل کې به دغه عکس ډاونلوډ سي. نو دا ما د ځان سره ډاونلوډ کړي دي. د دې دپاره به بیا راسئ، خپل عکس چې ستاسو خپل عکس وي، د هغه دپاره به بیا راسئ، په کروم کې به ورته ولیکئ ریموو بیجي. بیا به ستاسو د خپل عکس هغه د شا بیکګراونډ ختم کړئ، خراب به کړئ، بیا به دلته د دې عکس سره یو ځای کړئ. دلته په کروم کې چې مو ورته ولیکل، دا د ما ورته لیکلی دی ریموو بیجي، زه به بیا ورته ولیکم. دغه ته تاسو کتلی سئ. په دغه اول باندې به کلیک وکړئ، ریموو ایمیج بیکګراونډ. په دې چې هم کلیک وکړئ، بیا به دغه اپلوډ ایمیج، دلته به خپل عکس ورته اپلوډ کړئ. دلته چې تاسو خپل هر عکس ورته اپلوډوئ، هغه اپلوډولی سئ. نو زما سره ډېری عکسونه دي، ما مخکې هم ورته اپلوډ کړي دي. زه غواړم اوس دغه عکس ورته اپلوډ کړم، بس دلته هغه د شا بیکګراونډ یې ختم کېږي، دلته ساده سپین سي. تاسو کتلی سئ، هغه د شا بیکګراونډ یې ختم سو، ساده سپین سو، خالي عکس پاتې سو، هغه هم په ایچ ډي کوالټۍ باندې، فول ایچ ډي دی. دلته به بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو دغه عکس به ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ سي. دا چې ډاونلوډ سو، د دې دپاره به بیا تاسو یو بل اپلیکیشن په پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ، پیکس لایف په نامه دی. پیکس لایف چې مو ډاونلوډ کړئ، هغه دا دی، ما ډاونلوډ کړی دی. تاسو به د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، په پلی سټور کې هم دغه اپلیکیشن شته. د اپلیکیشن چې مو بیا راخلاص کړئ، دلته اوس دا ما خپل عکس هلته بیکګراونډ ریموو کړی دی، دا به راواخلم. نه، لومړی به زه تاسو ته د سره طریقه در وښیم په دې اپلیکیشن ده. د اپلیکیشن چې مو اول راخلاص کړئ، داسې اپشن به وي، بس دلته به دغه خط به ځینې خراب کړئ، رابسئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به په پروم ګلري باندې کلیک وکړئ. دلته به ستاسو هغه عکس راواخلئ، هغه د اختر دپاره چې تاسو راخستی دی، هغه خط چې کې لیکل سوی دی، دا ویب سایټ چې مو ډاونلوډ کړی دی. دلته به راسئ، په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. په ډاونلوډ چې مو کلیک وکړئ، دلته دغه ګرد ما ډاونلوډ کړی دی. تاسو چې هر یو ډاونلوډ کړی، بیا هغه تاسو جوړولی سئ. اوس دلته زه په دغه سره جوړوم، په دې باندې کلیک کوم. دا مو اوس دلته دغه ګرده ډیزاین سوی دی، دا دلته راغلی. اوس زه غواړم هغه خپل عکس ورسره ولګوم، تاسو چې بیکګراونډ ورسره ریموو کړی دی، خراب کړی به دی، بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا پاڼه چې ده، دلته به بیا په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. دلته به بیا خپل هغه عکس ورته راواخلئ، تاسو چې بیکګراونډ ځینې خراب کړي. دلته به راسئ، په عکسونو باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته په دغه ریموو بیجي کې هغه عکس پروت دی. اوس زه غواړم هغه خپل عکس ورسره جوړ کړم. دا زما عکس دلته ورسره راغلی. اوس دا دی، دلته کوچنی دی، تاسو یې غټولی هم سئ. دا دی، دلته اوس زما عکس بلکل په صحیح طریقه سره جوړ سو. اوس دلته تاسو خپل نوم هم ورسره لیکلی سئ. د نوم دپاره به راسئ، په دا ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به په دا ځای باندې کلیک وکړئ، دا قلم نښان، بیا به په دغه قلم ایډیټ باندې کلیک وکړئ.
دلته چې تاسو اوس هر نوم ورته کوئ زه اوس افغان خوشحال ور لیکم دا دلته ما ولیکئ اوس دغه عکس ته تاسو بیا رنګونه هم ورکولی سئ دلته عکس ته رنګ ورکول کیږي کلر د عکس ته نه نوم ته دا دی اوس ما ژیړ رنګ ورکړئ تاسو هر رقم رنګ چې ورکوئ دلته بیا دا نوم غټیږي پونډیږي نری کیږي هر رقم چې تاسو جوړوئ دلته بیا دا دی رقم شته دا اوس دا رقم شو دا رقم شو هر رقم چې تاسو جوړوئ هغه رقم یې جوړولی سئ بیا به په ور اوکې باندې کلیک وکړئ دلته اوس دا نوم خو سم نه معلومیږي بیا به راسئ دلته دا سټروک باندې به کلیک وکړئ دلته چې مو دا راخلاص کړئ بیا به د عکس د نوم هغه شاته تور بیکګراونډ ورسره راسي نو بیا به نوم سم معلومیږي تاسو کتلی سئ دا رقم شو بس په دا طریقه سره تاسو ډېر په اسانۍ سره جوړولی سئ ویډیو که څه هم لږ غټه سوله خو ډېره سمه مې طریقه در وښول تاسو یې په ډېره اسانۍ سره په خپل موبایل کې جوړولی سئ نو اوس غواړم چې هغه بل نور رقم سیسټم یې هم در وښیم یو بل عکس هم اوس دلته دی دغه یو رقم به جلا دی د دې سره بیا تاسو څنګه جوړولی سئ اوس په دغه کې بیا تاسو څنګه خپل عکس جوړولی سئ دا عکس خو دا رقم دی بیا به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ دلته چې په خپل عکس باندې کلیک وکړئ بیا به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو عکس به بیا په دغه ځای کې سم راسي دلته به بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دلته بیا دا رقم راغلی اوس تاسو هر رقم چې جوړوئ دلته اوس هلته سم کې راځي بیا تاسو کتلی سئ بالکل په ښه طریقه سره راغلی نو که تاسو دا رقم غواړئ نو انشاءالله ډېره اسانه ده په ډېره اسانه طریقه سره جوړېږي چې کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان